له افغانستان څخه د سوداګرو او پانګې تېښته. د اسلامي امارت د واکمنۍ د لوی مشر لخوا د یو تازه خطرناک اقدام او پریکړې له امله د هیواد سوداګر، شتمن کاروباریان او پانګه له ټاټوبي څخه تېښتې ته اړ شوي. له نوموړې واکمنۍ څخه د ننګرهار د سوداګرو مهمه او غوڅه غوښتنه. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په ننګرهار کې یو شمېر سوداګر شکایت کوي چې د طالبانو له لوري د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په دغه ولایت کې د انټرنیټ د پرې کېدو له امله د ننګرهار او تورخم په ګمرکونو کې سوداګریزې چارې ټکنۍ شوې چې له امله یې لسګونه پر توکو بار ګاډي ایثار پاتې دي. نوموړي سوداګر وایي د نوري فایبر انټرنیټ د نشتوالي له امله یې د توکو اړوند اداري چارې په ټپه ولاړې دي او په عادي انټرنیټ هغسې کار نه کوي چې له امله یې د دوی سوداګریزې چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي. دغه سوداګر ډیروي له تیرو څو ورځو راهیسې د دې چارې له امله د تورخم او ننګرهار په ګمرکونو کې لسګونه ګاډي بند پاتې دي چې له همدې امله هر سوداګر د ورځې زرګونه افغانۍ زیان پرې کوي. یاد سوداګر خبرداری ورکوي که د طالبانو واکمني د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کېدو پریکړه بیرته وانخلي، شونې ده چې ګڼ سوداګر به خپله سوداګري پرېږدي او له افغانستان نه د پانګې تېښتې ته واره برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د هیواد په شاوخوا 15 ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ په بشپړ ډول پرې کړی او پرون یې د یو بل ګام له پورته کولو سره په پروان کې هم د انټرنیټ ته په بشپړ ډول د خلکو لاسرسی بند کړ. د طالبانو له لوري د نوري فایبر انټرنیټ بندولو پریکړه پر کور دننه او بهر غندل شوې او دا چاره له عصري علومو او ټکنالوژۍ سره د طالبانو ضد پریکړه بلل شوې ده.